د لوی بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. غواړم چې د اډوب افټر افیکټ په دغه ویډیو کې تاسو ته په یوه نوې پروژه باندې کار وکړم چې هغه دی آډیو سپیکټرم. آډیو سپیکټرم که تاسو مثلا د ځینو سندرو کې لیدلی وي چې څپې ورځي لکه د کرن خان سندره یا نورې ځینې سندرې یا مثلا شعرونه یا ترانې د دغو ساوند یا د اواز څپې د پورته غورځي چې هغې ته آډیو سپیکټرم ویل کېږي. نو راځم چې نن په دغه پروژه باندې کار درته وکړم. د دې هر څه دپاره لومړی زه باید نیو کمپوزیشن واخلم. نیو کمپوزیشن کې دغه نه وروسته نور کوم اواز شی چې په کار کېږي هغه باید ټول موږ تاسو ورته ولرو. نیو کمپوزیشن اوس کسټوم دی. زه ورته وایم چې کمپوزیشن باید 1080x1920 وي. پر 1080 پکسل 25 پرمیر ریټه یعنی پر ثانیه کې 25 پرمه اوړي. اوکې ښه، د دوی دپاره زه لومړی باید مثلا یا په سی ډي باندې ځینې په هغه کې سی ډي وي په سکرین باندې یا همداسې خالي ساوند څپې غورځي، خو په مختلفو شکلو سره یې جوړولی شو. نیو کمپوزیشن مې واخیسته. په نیو کمپوزیشن کې راځم نیو ته رایټ کلیک، نیو سالډ یعنې یو بکګراوند غواړم چې څنګه کم ورته واخلم. فرض کوي داسې پولادي رنګه بکګراوند. اوکې ښه، د دوی دپاره مثلا غواړم چې اوس یوه سی ډي جوړه کړم، هغه که مثلا فوټوشاپ کې وي یا په کورل ډرا کې، په هر پروګرام کې چې تاسو اسانه وي کولی شئ مثلا یو سی ډي ورته ډیزاین کړئ. راځم کورل ډرا خلاصوم. د سی ډي د ډیزاین دپاره که تیاره جوړه لرئ هم کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ، خو زه غواړم چې یوه سی ډي دلته ډیزاین کړم. راځم نیو ډاکومنټ، فرض کې په دغه اندازه سی ډي ده. ښه، دلته مثلا غواړم یو تصویر امپورټ کړم. فرض کې دغه تصویر دی. رایټ کلیک، په دو شکل سره یعنی یو سی ډي یو شکل جوړوم. راځم ایکسپورټ ته پي ان جي باندې سیو کوم. ډیسکټاپ فارمټ پي ان جي تر څو بکګراوند د ځان سره ونه لري. ښه، راځم کورل ډرا بیرته بندوم. دا تصویر شو، یعنی د یو سی ډي شکل یې ځان ته غوره کړل. ګورئ، راځم اوس بیرته اډوب افټر افیکټ ته همدغه سی ډي خلم دلته تر څو پورې چې زه آډیو سپیکټرم جوړ کړم. یعنې عموما هغه آډیو سپیکټرم د ساوند دپاره دی. راځم اس واي ام سکیل باید یو څه کوچنی شي، مثلا فرض کوي پر دغه اندازه باندې. ورته هم چې دغه پوزیشن په دې حالت کې دلته سم دی.
او دغه نو ورڅ کول شو مثلا دلته یو شی ورته رسم کړو د نیو سانګ په نوم مثلا سندره چې د هر څه په نوم د کولای شي نوم خو زما ورته مثلا جوړوم یو شی پلیر راخلم ارزم داسې یو شی رسموم فرض کې د شی رنگ دی په دو شکل سره یو څه روټیشن ورکوم دته په دو اندازه یو څه سیټي هم ورسره راشي ارزم د دونه یو ډوپلیکیټ اخلم چې یو دونه بل هم شي کنټرول ډي دغه لږ څه ځنې شاته کوم غواړم چې د دو رنګ فرض که رنګ په دو شکل سره صحیح د دونه وروسته زه راځم دغه اول کمپوزیشن ګورئ اوس 10 ثانیه دی یعنی 10 ثانیه هر څومره چې غواړئ مثلا تاسو اډیو ده مخکې نه تاسو کمپوزیشن سیټینګ باید هماغومره وي اوس 10 ثانیه لپاره زه 10 ثانیه پوره کې پاتې وکنی مثلا بیا که غواړئ چې کمپوزیشن سیټینګ کنټرول کا بیرته کمپوزیشن سیټینګ زه ورته چې باید 15 ثانیه وي یعنی 15 ثانیه یوه دقیقه 15 ثانیه اوکی کمپوزیشن مې څومره شو 15 ثانیه ګورئ په دو اندازه دا باید ټول 15 ثانیه شي ښه دونه وروسته بل کار چې کړو دغه سی ډي ده مثلا د ساوند څه ځینې ساوندو کې تاسو لیدلی وي سی ډي داسې یو حرکات ورسره لري راځم سی ډي باندې کلیک کوم اور وایم روټیشن ورته چې په اول سر کې په همدې ځای باندې وي کله چې 15 ثانیې ته راځي دا باید حداقل 15 ځلې وچرخیږي په دو شکل سره بله مهمه خبر چې هغه د اډیو سپیکټرم اوس ورته غواړم چې جوړ کړم په دغه ځای کې مثلا راځم همدغه اډیو سپیکټرم جوړوم راځم چیرته اول باید د دوی لپاره یو ساوند ولرو چې مثلا کوم ساوند ته غواړئ چې دغه اډیو سپیکټرم جوړ کړي مثلا دا ساوند دی راځم ساوند راخلمه دې ځای ته ښه ساوند د 15 د یوې دقیقې په هغه باندې دلته راواخیستل شو د دې لپاره راځم یو نیو سالیډ اخلم چې څو اډیو سپیکټرمز باندې اپلای کړم اوکې ښه اوس راځم دلته کولی شم اډیو سپیکټرم سرچ کړم یا هم دلته په افیکټو کې دغه افیکټونه څه چې دي دا افیکټونه ټول په دغه ځای کې دلته هم شته دي راځم چیرته جنریټ ته اډیو سپیکټرم دا دی دا باندې اپلای کوم ګورئ اډیو سپیکټرم دا دی دلته واخیستو اوس دغه شیپ زه غواړم چې د دوی سره واصل کړم راځم دلته انډیا د دغه MP3 سایز باید واصل کړم ښه دلته اوس دغه اډیو سپیکټرم سیټینګ دی ګوره سټارټ دی یعنی سټارټ باید چیرته وي صحیح سټارټ پوینټ مثلا په دغه اندازه دلته وي او اینډ پوینټ یې مثلا په دغه ځای باندې وي ښه بل دغونه فریکونسي باند چې دی یعنی د دغو خطو شمیر د دو خطو شمیر باید 4 شپېته زه ورته وایم چې باید ورته وایم چې 500 دانې خطونه وي یو 500 ډېر دی ورته وایم چې معلوم شي 400 ښه بل دغونه وروسته سټارټ فریکونسي ښه سټارټ فریکونسي دا باید د 200 واصل شي او بل دغونه وروسته فریکونسي باند یې 400 یعنې د خطو شمیر یې دومره دی هایډ یې باید څومره وي یعنې د دغو فریکونسي لوړوالی او دغونه وروسته دلته کالرینګ دی مثلا په کوم رنګ وي ورته وایم چې په سپین رنګ په دو شکل سره او دا د 200 واصل او یوه بله مهمه خبره
او سټارټ اینډ پوینټ یې باید 200 ښه سافټن یې تکنیس یعنی نرموالی تکنیس د ډبل والی او سافټن یې دغه نرموالی باید څومره وي درته نرموالی باید په 2 اندازه وي او بل آډیو ښه بل شی کې پاتې شول سټارټ فریکونسي دا اینډ فریکونسي دا شروع د فریکونسي او ختم د فریکونسي باید په څه شکل وي دلته مثلا ساید آپشن یې د A و B طرف ته وي یا مثلا تنها A ساید وي یا تنها B ساید وي یا مثلا دواړو یعنی دغه څپې چې داسې غواړي چې تنها یو ساید ته وي یا که دواړو سایډو ته ساوند باید ورته پلی شي خو ساوند لږ وروسته پلی کېږي نو د دې په خاطر زه مثلا دلته شیپ کنټرول ډي دا زه باید ځینې ډیلیټ کړم ښه بله خبره چې په دوی کې پاتې شوه د ساوند چې مایک ښه راځم خیر دی دلته ساوند یو څه ورته کمزوری کوم راځم آډیو د دغه شپږم لیر سره زه باید میچ کړم ګورئ اوس ګورئ چې مثلا د هر څپه د دغه هغه ورځي د دو ساوند دغه څپې هم په همغه شکل داسې نه دي چې دا مثلا جدا یو ځانګړی هغه یې ځان ته ورکړ نه د ساوند سره مطابق دغه څنګه کېږي حرکتونه لري په دو شکل سره ښه بله خبره چې مثلا غواړو چې نور هم ښایسته والی راوړي راځمه دلته فیټ ګورئ مثلا دلته سایډونه اوس ښه معلومیږي A سایډ وي ګوره تنها پورته طرف ته یا مثلا ورته وایم چې B سایډ وي او یا هم ورته وایم چې نه دواړه سایډونه یعنی دواړو طرفو ته دغه څپې باید ولري کولی شي دلته مختلف رنګونه ورکړئ یا مثلا په دو شکل سره سور رنګ او دغه د څپو لوړوالی فریکونسي باید یو څه کم کم سټارټ پوینټ یې زه ورته وایم چې 100 وي او اینډ پوینټ یې په 2 اندازه وي او بل هایټ یې باید یعنی د لوړوالی باید په دغه اندازه وي رنګونه خو صحیح دي مثلا د هویي یعنی څو رنګونه استفاده ورته ګوره په دو شکل مثلا څو رنګه وي د څپه ښه په دو شکل سره مثلا غواړو چې ټکسټ هم ورسره اضافه کړي راځم دلته رایټ کلیک نیو ټکسټ باندې کلیک کوم ټکسټ باندې کلیک کوم راځم مثلا ورته لیکم لیکم نیو انټر نیو سانګ
دا زه باندې کولی شو مثلا دو دپاره یو افیکټ هم ورکړو یو انیمیشن راځم په دې شکل سره مثلا په دې شکل سره ګورئ داسې یو انیمیشن هم ورته ورکړو بل کولی شو مثلا د 15 ثانیې دپاره دلته یو موږ تاسو یو بل د تر څو لا ښایسته شي مثلا دغو ته کولی شو مختلف رنګونه ورکړو د شیپ لیر ته مثلا دغه شیپ لیر دی زه ورته وایم چې دلته یو افیکټ باندې اپلای کوم په نامه د فیل دغه یو راځم افیکټ کنټرول ته اوس ورته وایم چې مثلا په اول سر کې رنګ په دو شکل سره سور وي راځم کله چې مثلا دې ځای ته ورسي رنګ په دو شکل سره شي کله چې مثلا دې ځای ته ورسي رنګ هم په دغو شکل سره یعنی کولی شي مختلف رنګونه ورکړي تر څو پورې دغه اډیو سپیکټرم نور هم ښایسته او جذاب راشي همداسې سره خره پورې کولی شو ګورئ اوس مثلا مختلف رنګونه دا چې رندر نه دی کله چې رندر شي په ډیر ښه شکل ځان ته ورکوي بل د دونه وروسته مثلا کولی شو دلته د 15 ثانیو څخه مثلا یو ثانیه چې پوره کیږي باید هغه لیکه هم ډکه شي داسې یو کولی شو مثلا راځم رایټ کلیک یو نیو کمپوزیشن اخلم نیو کمپوزیشن مثلا نیو کمپوزیشن خلم په 10/100 کنټرول کا دا باید زر کمو اوکی ګورئ په دو شکل سره یو کمپوزیشن اخلم راځم مثلا دلته د سکند دپاره مثلا یو رسموم په دو شکل سره راځم دغه باید مثلا 15 ثانیې د باید 15 دانې زه ورته جوړ کړم راځم د دو دپاره اډ کې ریپیټر کې ریکتنګل ښه ریپیټر نه وروسته راځم ترانزیشن ښه دا اوس فعلا 3 دانې دي زم چې دا باید څومره شي 15 دانې شي سټروک دلته ریپیټر باید خلاص کم ریپیټر کې دلته 3 دي دا زه ورته وایم چې باید 15 دانې وي په دو شکل سره او بل چې دی ریپیټر پارت باید یو بل ته نږدې وي ترانزیشن پوزیشن ریکتنګل سکیل یې دی مثلا باید په کوم اندازه وي زه دا باید یو بل ته نږدې کړم پوزیشن دا سکیل هم نه ورته چې دا ځای نه شروع وي سټروک دی سټروک کې هم کار نه لرم راځم ریپیټر ته ریپیټر کې هم سم دی ترانزیشن ته سکیل پوزیشن انکور پوینټ دی شو ده روټیشن دی افسیټي ده دو کې هم کار نه لرم راځم چیرته باید راشم ترانزیشن ته ترانسفارم ته انکور پوینټ پوزیشن
هم صحیح دی سکیل دوی باید یو بل ته نږدې شي دلته چیرته نږدې کیږي چې ترانسفورمر اکتنگل چیرته نږدې کیږي ورسره خیلی دونه تیریږو کولی شو مثلا داسې مختلف نور هم ښایستهوالی ورکړو خپل هغه ته راځم بیرته کامپ یک ته کمپوزیشن ته په دې شکل څه کولی شو موږ تاسو یو دانه آډیو سپیکټرم جوړ کړو د خپل ځان لپاره مثلا د نورو ویډیوګانو لپاره ګورئ د ساوند سره مطابق هماغه شکل څه هغه آډیو سپیکټرم څنګه کیږي غورځېږي نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه هم څه زده کړي وي تر بلې ویډیو د خدای په امان